د الله رسول فرمایي که چاته الله لور ورکړله او بیا دی راولاړ سو نیې ژوندۍ ښخه کړله او بیا نه د ذلیله کړې ده او نه بیا تر زوی ده و زوی ته پر دې ډېره ترجیح نه ده ورکړې فرق یې نه دی کړی دا مې زوی ده دا مې لور ده صحیح سلو بس دا خبره چې په دې کې راله د الله رسول فرمایي ادخله الله الجنه الله به دغه بابا جنت لره بیایي یعنی خبره دا د عزیزانو الله پاک و چاته لور ورکړ دا ابو داود حدیث دی بیا دغه لور د ژوندۍ نه که شخه دا معنا کافرانو پخوا چې لور پیدا سو ژوندۍ به شخوله په شرمېدل نو دی په شرمېدلی هم نه دی په شرمنده سوی هم نه دی بس الحمدلله الله لور را کړله او بیا دغه لور توهین هم نه دی کړی چې لایقه دا لور د لور زه څه کوم او بیا دام نه دی کړی چې راولاړ سو دغه زوی تر لور ډېر باندې ګران و زوی ته ترجیح ورکوله تر لور د الله رسول فرمایي د زوی او د لور فرق ونه کوي دا به جنت لره ځي دغه بابا او دغه مور د الله رسول فرمایي مشکات حدیث دی فرمایي چې یو سړی او یو ښځه شپېته کاله عبادت کوي شپېته کاله چې کله مري دواړه ولاړ سي جهنم لره دا څنګه ولاړ سي جهنم لره یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي شپېته کاله بزرګي کول منځونه تلاوتونه عبادتونه کول چې کله مړ کېدی یا مړه کېدله دا مور راولاړه سوه دا وصیت یې وکړي چې زما پلانی شی د پلاني زوی دی د پلاني زوی نه دی یا دا زنانې وایي وایي زما پلانی هار یا زما کړې یا زما غوږوالي زما د پلانی لور دی زه هغه ته ورکوم د الله رسول فرمایي شپېته کاله عبادت وکړي لیکن په آخر کې پر دې باندې جهنم چې سلو جهنم ورلره ضروري او لازمي سلو څه وجه ده وجه دا ده چې راولاړ سو په زامنو کې فرق وکړي په لوڼو کې فرق وکړي او دغه فرق چې دی هغه حرام دی وګورئ دا چا چې دوه ودونه کړي وایي دا مولوي صاحب د دوه ودو ډېر خلاف دی سړی که زستی د اول واده له ولا خلاف یم زستی د اول واده له خلاف یم اوله ښځه دې هم په تعویزه راګرځولی په تعویزه یې راګرځولی چې یا نه طلاقه یې یا یې نه ویې یا یې نه پرېږدې ته دویم واده یادوې هغه څه هغه د یو ورځ په جاز کې روان یو سړی مې څنګ ته ناست کښېناستې بیا تعارف معروف وسولو انو حال احوال وسو څو ودونه لرې ما ورته وویل واده خو نو یو لرم ښه یو واده لرې و عجبه نه ده ته څو لرې ول زه 3 ودونه لرم ښه ماشاءالله ماشاءالله نو عمر دې څو دی عمر چې یاد کړي ما دی سره بالکل نیم کال به څه مخ شاته و ول نو ولې دا ودونه مال نو څنګه و ډېر ښه الحمدلله ډېر بیخي ډېر راسه خوشحاله مال درواغ مه وایه اجي صاحب درواغ مه وایه ولې درواغ مه وایه ما ورته ویلې په غاړه کې شی اچولی و زړه رګون یې بند و پلا دماغ یې کار نه کوي اعصاب یې کار نه کوي ډاکټر له تللی ولو ما ورته نو څنګه دی نو څنګه یې ول ولا بند مال دا غاړه دې دا چی شروع اچولی دی دا زړه دې دا رګونه دې ولې بند دي سپرنګان ولې درڅه غواړي اعصاب دې ولې کار نه کوي زما دونه 21 که 25 کنیانې احمد صاحب نارې مو ما زما یې واده دی الحمدلله دا یو دی الله را باندې وپالي نو تا 3 کړي د خپل حال څه پوښتنه دې کړې ده که نه ده وایي ما څه ګردې ښځې خوشحالې درواغ مه وایه حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د دنیا او د آخرت دی مثال دی لکه د 2 ښځو چې دنیا سمه آخرت به دې خراب شي چې آخرت سمه دنیا به دې خراب شي چې یوه خوشحاله کوي دا بله به خوا به دې شي چې خوشحاله کوي دا به خوا به حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي اول زه ډېر انصاف کوم ما کوه بیا پر لارې چې بیا کیسې لږ خاصه چې بیا داسې کوي چې والله مولوي صاحب ډېر په عذاب یم داسې زامن په قول نه کوي د زړې زامن نه وي دی خو دا د غوړې په غم اخته وي د زړې زامنو هېڅ سلام نه راچي پرون یو سپین ږیری سړی مشر سړی وایي سبحان الله زه چې وټ ورته سموم د دا زامنو پر یاد یې راته وکړئ وایي زما پلانی زوی نه دی مال و حالانکې زوی ښه بزرګ دی بزرګ ولکه په کال سلام راچولی وایي و کور کې سره وسیل په کال یې والله که سلام راچولی ښه په کال دې سلام د مسلم حدیث دی د الله رسول فرمایي هغه سړی هلاک دی تباه دی برباد دی هلاک دی تباه دی برباد دی هلاک دی تباه دی برباد دی 3 وارې ویلي دي چې یو سړی مور پلار یا مور یا پلار په خپل ژوند کې وویني او دی جنت ونه ګټي یعنې د مور پلار خدمت ونه کړي
هلاک دی تباه دی برباد دی ول په کال اول لاک سلام را چولی دی چې زه تیریږم سلام را چوم چې دی تیریږي مخ را سواړی څنګه د جنازه څنګه ده ته خو مفتیان یاست جنازه سې کیږي دغه زویغه سې کیږي قسم د پارسل لمه پځای کوي پارسل نه دی نو دا د الله رسول فرمایي ته په اولاد کې فرق نه کوي اولاد کې به فرق نه کوي او بیا جب خبره دادا په ژوند کې کڅوک را ولاړ سو خپل اولاد ته حق ورکوي چې زما اولاد دې په ژوند کې لا پاره کوم د لورو د زوی به فرق نه کوي د مرګ بعد خو د زوی دوی سي دي د لوري وای صدا په ژوند کې به د دواړو حصہ برابر ہے نیمه به وتر کوي نیمه به دانه څه کولای صحیح سو او بل خبره دادا چې د الله رسول الله صلی الله علیه و یا رسول الله ته گواه وسه د ازما پلاني بچی ته زدا شی ورکوم ول نور اولاد لري ول ما د جهنم پر ور ما گواه کوا کې ورکه ټول ته به ورکه یو د زړه دعا ده یو بچی خدمت ډیر کوي بل نه کوي زما بابا مریض دی ډیر مریض دی ډیر الله دې شفای کامله او عاجله ور نصیب کړي نابل زور ته وایم بابا پرتا باندې څوک ډیر ګران دی ورونو کې سوچ وکي چې اوس په امتحان کې واچول اوس پس چمپکه ډیر انا زما مشرور ولاړو نورم ولاړو زدا مشرور ډیر خدمت سما کړی ما بالکل صحیح حق دی سچ دا خبره حق ده چې د څونه خدمت کړی مجولا کسلم یې کړی دی صحیح سلو اوس چې یو سړی بابا مري و زوی ته بدعا وکي بابا مري وای زما پلانې زوی د زما جنازې له نه راځي مامور ښکار کوي هاو د په تبلیغ کې تللی یا په چله کې تللی یا د ماجت مولوی صاحب یا جهاد لرتللی یا حج لرتللی یا عمره لرتللی یا پیر صاحب دی و خلکو ته ذکرونه ورکي دا جنتی دی که دوزخی دی د الله رسول خو دوزخی بولی مشته چشم صحیح سلام نو د الله رسول فرمایي چې کوم څوک په اولاد کې خاص کر لور راواخله پر لور باندې چاته ترجیح او اولاد ته ترجیح ورنکي ټول سره برابر کا هیڅ پروا نه لري ته الله اولاد درکړي دي لیکن مشتبای مډیر تبای اوس مور چې کله مري دا خپل امیل راواخلي دا خپل یو میخه کې بولی هر شي چې بیا د بیا ما غوژوالي وکړي دا واغ پلانې لور ته زور کوم یا نشه کولای نه به کوي ورته اجازه واخله زامن سي اجازه واخله دا ځکه ولې سم پلار خو اجازه نه سي اخلي پلار خو څلويش کښنیام په غاړه کې وتلی څلويش کښنیان په غاړه کې وتلی یو وخت یو پلار د زامن هغه به خډر غټ کساون ورالم خپل زامن سره خو به دیوانو څنګه ساده تک ساوه ک چیشتي ورزلو دی روح ورکو سیدا نو وای زوی وای مولوی صاحب ازما پلار نه دی وای ما د و لک روپۍ خالی پروت بخوړلې دي صاحب کې و لک روپۍ په بیخ ډیر نه دی ول د لسو کالو سزا د اندوانه و خټکې راوړم ظالم او خدای بخانه خراب ظالمان حساب کړي ول ما په پلار باندې نو وس نو پلار دی وای په ما ملامت دي صحیح سلو تا خو پروت راوړی دی او د تن وینه نه د تن وینه دا په وخوره لا هم نه خلاصېږي د تن وینه دا زړه د رقمونو ټوکړې ټوکړې کله هم نه خلاصېږي او تا ما داسې کړی دی نو ویلې ولا زما زوی نه دی پلانې مالو سلام را سبان دي سلام نه راچی مشر سړی دی هغه اولاد والا دی دیندار دی موږ ډیر بزرګ بولو هغه سلام نه راچی په کال ولا که سلام راچی ولې دی او یې ور په خرچام په کال ولا کرا کړ په لس کال ولا کرا کړ څنګه د جنازه سې کیږي سید اعلان کیږي چې علی پلانې مړ دی پر قبر درواغ بیا ویل کیږي کده چا حق پر بیا راسي د ورونو د الکه د پلار حق دي ته څه بکای وس صحیح سو دا د پرون خبر درته کوم نو د الله رسول فرمایي چې کڅوک را ولاړ سلو په اولاد کې فرق ونه کوي صحیح سلو فرق ونه پکې کوو د زړه مینه د انسان په اختیار نه ده الله پاک دې ویل اورید القبول منظور وکړي الله پاک دې مور پلار څخه راضي کړي الله پاک دې داسې نه جوړي چې مور پلار څخه ناراضي په قبر کې دې الله را سره راضي کړي الله پاک دې داسې نه جوړي چې مور پلار بد دعا راته وکړي الله دې داسې جوړ کړي چې بابام دعا راته وکړي ادم دعا راته وکړي او دغه دعا بیا په بل جنه دا بل زی جنه بس الله پاک دې ویل اورید القبول منظور وکړي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کې مش غریبان عاجزان ټول عالم انسانیت دعوت او تبلیغ نه دی یو خبره لدی نور ټول پریږ دی هڅ بریلیت او وهابیت او سلفیت او دیوبندیت ټول پریږ دی دغه یو خبره ده
چې الله واحد لا شریک ذات د الله سه علاوه هیڅ څوک لایق د عبادت نه دی ټول مخلوق مخ راواړوله مخلوق سه و چاته و خالق ته صحیح سو او دا ټول انسانان دغه ویلو والا جوړ سي چې مري دا وای لا اله الا الله محمد رسول